الرحمن الرحیم قصص النبیین الجزء الرابع. نننی سبق زمونږه 15 دی. عنوان دی د دې سبق یونس بین قومه. یونس علیه السلام مبارک په خپل قوم کې. وهذه قصة یونس، دا د حضرت یونس علیه السلام واقعه ده. بعثه الله، چې لېږلی و باری تعالی الی اهل قریة نینوا، د نینوا کلي طرف ته. نو وهذه قصة یونس بعثه الله الی اهل قریة نینوا، دا د حضرت یونس علیه السلام واقعه ده. الله رب العزت هغې نینوا کلي طرف ته ولیږل. فدعاهم، هغوی راوبلل، یعنی فدعاهم هغوی راوبلل الی الله تعالی، الله رب العزت طرف ته. فابوا علیه، مگر هغوی انکار وکړو. وتمادو، یعنی حد نه تیر شوي وو، حد نه تجاوز وکړه. تمادو وی سرکشي کې انتها ته رسیدل. فی کفرهم، یعنی حد نه تیر شول په کفر کې. فخرج من بین اظهرهم مغاضبا لهم، دوی په شا باندې ووتل، یعنی د یونس علیه السلام ووتو په داسې حال کې چې هغه خفه شو. مغاضبا لهم، یعنی غوسه و غفه و د هغوی نه. من بین اظهرهم، یعنی دوی په شا باندې. فخرج ووتو. ووعدهم بالعذاب بعد 3، او دوی ته د عذاب راتلو وعده ورکړه چې 3 ورځې وروسته به عذاب راځي. ووعدهم، او دوی ته وعده ورکړه بالعذاب، د عذاب، بعد 3، د 3 ورځې وروسته. 3 ورځې وروسته به عذاب راځي. فلما تحققوا، هر کله چې هغوی یقین راغه، منهم د یونس علیه السلام نه، ذلک دا خبره. وعلموا، پوه شو چې ان النبي صلی الله علیه وسلم لا یکذب، چې پیغمبر هیڅ کله دروغ نه وایي. دوی څه وکړه؟ خرجوا الى الصحراء باطفالهم وانعامهم ومواشیهم، هغوی خپل بچي، خپل مالونه، څارویو سره یو ځای ځنګل خواته ووتل. خرجوا، ووتل، الى الصحراء، ځنګل خوا طرف ته، ځنګل طرف ته، باطفالهم، خپل بچو سره، وانعامهم، خپل مالونو سره، ومواشیهم، څارویو سره. دا ټول اخوا طرف ته روان که. وفرقوا، جداوالی راوسته، بین الامهات و اولادها، د بچی د میندو په منځ کې دی جدایی راوسته. ثم تضرعوا، بیا یې عاجزي سره دعا کوله، یعنی عاجزي سره دعا کوله الی الله عز وجل. وجأروا الیه، او زارې، یعنی دا ټول چې دا په زارې شول، یعنی بچي، دغه څاروي ټول یو ځنګل خواته روان کړي وو، بس عاجزۍ سره دعاګانې کول. او وجارو الیه، زارې شروع کړل، د عذاب نه پناه غوښتل. ورغت الابل وفصلانها، اوښان او هغه بچي، یعنی چغې وهل، رغت چغې وهل. وخارت البقر و اولادها، غویان او د هغې بچي، یعنی بچي چې دي او ګډې، هغوی هم چغې وهل. خارت وی ګډ او غوی آواز ایستل دې ته ویل کېږي، یعنی هغوی هم چغې وهل. وثغت الغنم وسخالها، او چیلي او د هغې بچي ټول په ژړا او زارې شول. ثغت وی چیلي آواز ایستل، یعنی هغوی هم دا چغې وهل. وسخالها، بچي. ورغت الابل وفصلانها وخارت البقر واولادها وثغت الغنم وسخالها، اوښان او د هغې بچي، غویان او د هغې بچي، ګډې او چیلي د هغې بچي ټول جړه او په زارې شول، چغې وهل. فرفعه الله، پورته کړو الله رب العزت، عنهم د هغوی نه، العذاب، عذاب. قال الله تعالی، الله رب العزت ارشاد دی. فلولا کانت، بس ولی نو، قریة، یو کلی، آمنت چې ایمان راوړی وی، فنفعها، بس فایده
ورکړی وي هغه ته ایمانها ایمان خپل الا مگر قوم د قوم یونس علیه السلام ته لما هر کله چې امنو ایمان راوړو هغوی کشفنا نو لرې کړو مونږ عنهم د هغوی نه عذاب الخزي د رسوایۍ فی الحیات دنیا په ژوند دنیوي کې ومتعناهم او فایده ورکړو مونږ هغوی ته الی حین څه وخته پورې. نو په دې عبارت کې دننه د حضرت یونس علیه السلام د هغې قوم حال بیان کړی شوی دی چې ستاسو وړاندې و تاسې واورېده.